السلام علیکم ګرانو مینوالو په خیر راغلاست انګلیش ټو پښتو یوټیوب چینل ته نن چې دا ویډیو د وکابلري په اړه کې ده وکابلري ډیره مهمه ده او ډیره ضروری ده او ډیره زما جوړه کړې ده ان شاء الله تاسو په پر سر په خلاص ده امید لرم که تاسو انګلیش زده وي کني ان شاء الله تاسو په پر سر په خلاص وي که چیرته تاسو موږ چینل سبسکرایب کړی نه وي تر اوسه پورې تاسو کولای شئ چې د خپل یوټیوب کې سرچ کړئ انګلیش ټو پښتو انګلیش ټو پښتو تاسو مخ ته یو چینل راسي بس هغه سره سبسکرایب کړئ ډیره مننه کوم اوس په خپل ویډیو طرف ته راسو دا یو دانه وکابلري دا بل وکابلري ده په هر پیج کې څلور وکابلري لیکلي دي یو دوه درې څلور سیسو اوس په اوله دانه وایو desk 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 معنا desk که چیرته تاسو دا نسی پرونونس کولی یعنی دا نسی ویلی و دا ته وګورئ د دې په ذریعه دا وایي د دې په ذریعه دا ویل شي او دا دواړه یو شی دي او د دې مطلب د دې دواړه مطلب دا دی د دې مطلب دا دی پنسل کوم د دې څه معنا هغه ده سیسو رولر پټه یا خط کش د دې دا رقم اوس به وایم درته چې کوم یو ما سلیکټ کړه هغه به وایس ډیسک ونه میز ډیسک میز پن قلم پن پن معنا قلم pencil 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 معنا pencil په پښتو کې پنسل ته پنسل وای په انګلیش کې او پنسل ته پنسل وای سیسو په پښتو په انګلیش په دواړو ژبو ورته پنسل ویل کی دا تاسو باید ولري او شر پر کې دا پنسل په دا پیمس لیکو سیسو pencil pencil معنا pencil ruler ruler معنا پټه یا خط کش ruler ruler معنا پټه یا خط کش که چیرته تاسو دا واس یا خط کش صرف خط کش واس ام سي دي یا پټه یا خط کش او که چیرته تاسو پټه مرته ویلای شي هیڅ فرق نه لري اوس یو نوې پیج راوړو ډیسک پن پنسل رولر ډیسک میز پن قلم پنسل رولر نه پټه خط کش بل BELL بل معنا زنګولا یا ګنټي بل معنا BELL بل معنا زنګولا یا ګنټي cat cat معنا پوشي cat معنا پوشي CAT تاسو یې وایست dog dog معنا سپی dog معنا سپی DOG hen HEN معنا چرګه hen معنا چرګه bell زنګولای ګنټي cat پوشي dog سپی hen چرګه bell cat dog hen نوې پیج براولو duck 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 معنا هیلی DUCK duck معنا هیلی fan fan معنا پنکا fan fan معنا پنکا rubber 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 معنا rubber meteorite rubber meteorite umbrella umbrella نه ورکیږي
زیاتره وخت دا یو ول کېږي خو مګر په دا ځای کې نه ول کېږي لایک یونیورسټي یونایټډ سټیټ زیاتره یو ول کېږي او په دا ځای کې یو امبریلا نه ول کېږي امبریلا بی سایلنت امبریلا UMBRELLA UMBRELLA امبریلا معنا سایوان duck pen rubber umbrella duck هلی pen پنکه rubber meteorite umbrella سایوان right اوس په یو پیج خلاص کوم red READ red معنا ویل یو red دی هغه سور ته وایي READ red معنا ویل allowed په زوره allowed read aloud دا طرف د کتابو لیکلي وي وایي read aloud دا توري او دا توري یو ځای لیکلي read aloud په زوره ویل که ساده read لیکلی و د read سره aloud نو بیا ویل ته وایي او که چیرې allowed read aloud لیکلی بیا په زوره ویل که چیرې دا رقم لیکلی allowed ساده allowed لیکلی بیا په زور ویل نشته box 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 معنا صندوق کوم چې مستاسې پیټیم ورته وایي box صندوق bag 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 معنا بستی bag 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 معنا بستی right read aloud box bag read په زور read معنا ویل aloud په زوره box صندوق bag بستی right اوس یو نوی پیج خلاص کو part دا پورت نه دی part یا پیټم نه دی part چی شي دی وای شاباس بیا وای part شاباس PAT part معنا لوسی great part لوسی clock 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 معنا غړی clock wall clock د جواله غړی ته وای clock غړی ته وای right CUP cup پیاله cup پیاله CUP cup نه پیاله truck 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 لاري TRUCK truck معنا لاري pet port part دا به تاسو دا نه دا به ډیر ضرورت وګورئ کله زیاتره خلک پیټ وایي ځکه چې کله مستاسې دا ویلی دي چې ای د الف د زبر اواز د الف د عین اواز وکړي سیسو درته ولاړی پاټ نوسی کلاک غړی کپ پیاله ټرک لاري نو پیج راوړم ګران مې داغه د نن ویډیو تاسو په کمنټ کې کولای شئ چې موږ ته مشوره راکړئ چې ویډیو چابک کو یا نور سلو کو یا په هر ویډیو کې وکابلری زیات کو تاسو وکابلری غواړئ ګرامر غواړئ په نوې ویډیو کې چې اپلوډ کوم تاسو کولای شئ کمنټ وکړئ په نوې ویډیو کې د دې شی په اړه کې ویډیو اپلوډ کړئ مننه ثانک یو په دوی کې میاد لري ګران مینوالو تاسو سره یو مشارکت کوم تاسو په کمنټ کې وایئ چې دا طریقه سي د کابل په دا 2 منټه مخکې موږ تاسو کوم وکابلری ویل هغه دلته موږ په انګلیش هم لیکلی وو فلاور دته فلاور په پښتو لیکلی وو دا غره او درته بیا معنا اوسه لیکلی هغه درې ټری دلته بیا ټری کسل ولا او دلته می دا رقم درخته معنا یې مکسه تاسو راته وایست چې دا رقم صحیح دی کله کم چې دا اوس تاسو مخته ده فلاور ګل ټری معنا درخته برډ معنا دا زموږ روانه ویډیو ده ان شاء الله پر ویډیو کې به تاسو وګورئ دا رقم ویډیو اپلوډ کوم یا چیر تاسو غواړئ کله په څنګه چې په تیر ویډیو کې یا که چیر تاسو دا رقم غواړئ زه تاسو ته راکم دا رقم تو ګورئ دا د دیو سبا ویډیو پرسته په سبا ویډیو کې دا نشته دا لیکن د درېم د نن ما بنځ کې دا نشته تاسو کومنټ وکړئ چې دا چې نوی تاسو دا ډیسک ونه میز دا توري بنوي دا صحیح ده او کیا چیرې دا ضروري دي چیرته وایي ته ما بنځ دا لیک دي کوي یا ان شاء الله
په نوې ویډیو کې به ورکو دا کوم سبا اپلوډ کوو تاسو ضروري کومنټ وکړئ چې دا رقم سي دي یا رقم سي دي څه رقم تاسو غواړئ ان شاء الله موږ به هغه رقم اپلوډ کوو ډیسک باندې میز دا رقم که یا پن معنا قلم باس دا به نه وي ضرور کومنټ وکړئ چې رقم تاسو خو هغه رقم ان شاء الله اپلوډ کوو مننه د خدای په امان